لغمان ولایت کې له 111 راستنه شویو کورنیو سره د څه کم 3 میلیونه افغانیو نقدي مرسته ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 10مه نیټه د تیرو مرستو په دوام د نړیوال خوړو پروګرام یا WFP مؤسسې له لوري د کډوالو چارو ریاست سره په ګډه همغږۍ لغمان ولایت ته بیرته راستنه شویو کورنیو سره نږدې 3 میلیونه افغانیو نقدي مرسته د مرستیال والي په لاسونو ترسره شوه. دا د تقریبا 111 راستنیدونکو کورنیو سره موږ د WFP په مالی همکاري او د FGI موثق او تخنیکي همکاري باندې مرسته وکړه. دا کورنیو چې په 2019 کال کې راستنې شوي موږ نن فی کورنۍ ته 13,000 افغانۍ کومک وکړ تر څو چې د ژمني مرسته وکړي دوی د ژمي هغه توکي ځان ته په وخت. مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار له مرستندوی مؤسسې په دې مننه وکړه چې راستنه شویو کورنیو سره یې مرسته ترسره کړه. نوموړي غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلو مرستو ته لا پراختیا ورکړي. ښاغلي مظلومیار ویل هڅه کوي د دې ولایت له بېځایه شویو او بېوزلو کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي. د کډوالو چارو ادارې رئیس انجینر شاکر الله شاکر او د WFP مؤسسې استازي هم په خپل وار سره خبرې وکړې او ژمن شول چې خپله دنده به په رښتینولۍ او ټولنیز عدالت سره سرته رسوي. د یادونې ده چې دې ته ورته مرستې له دې وړاندې هم له بېلابېلو کورنیو سره ترسره شوي.